الله الرحمن الرحیم. د افغان کډوالو متعلق چې کله هم د پاکستان حکومت څخه اعلان وکړي نو په سوشل میډیا باندې هر یو کس ځان نه د افغان کډوالو ویان جوړ کړ. په دغه کې څه کسان داسې هم دي چې هغوی ته د پی او آر او د اس اس سی کارت کې فرق هم نه معلومیږي چې دې کې فرق څه شی ده، خو بس صرف نوم یې زده کړی وي پی او آر کارت او اس اس سی کارت په دغې باندې لګیا یي، خپل چینل پې چلوي. بیا به دوی مختلف هغه زړې ویډیوګانې هم راغستې چې کومې تقریبا 4-5 میاشتې مخکې د بې اسناده افغان کډوالو متعلق چې کومې ویډیوګانې سوي وي هغه ویډیوګانې به یې راغستې په ټیک ټاک، فیسبوک، یوټیوب په هر یو پلیټفارم باندې به دوی دا شیر کوي. وایي به ورسره چې افغان کډوالو متعلق په فلاني ځای کې دا اعلان وشو، په فلاني صوبه کې دا اعلان وشو، په فلاني صوبه کې دا اعلان وشو. د پاکستان حکومت مرکزی حکومت لا اوسه پورې دې باره کې هیڅ هم نه دي ویلي، خو صرف او صرف د سیند حکومت چې دا هغه په دغې باندې بیان ورکړی ده چې موږ به کارډ لرونکي پی او آر والا، اس اس سی والا او بغیر کارډ والا ټول له سیند نه وباسو. سیند داسې صوبه ده چې په دې کې پاکستاني پښتون چې هم هلته ورځي نو هغه ځان ته ویزه اخلي. هلته پاکستاني پښتون هم نه پرېږدي نو پاتې له افغانۍ سو، نو افغانۍ بیا څه دغه د افغانۍ هم هلته نه پرېږدي. او پاتې شول دا نور 3 ولایتونه د پنجاب، بلوچستان او خیبر پښتونخوا د دې حکومتونو لا هېڅ هم نه دي ویلي. باقاعده د خیبر پښتونخوا چې ریاله ده د هغه ویان مفتي یو بیان ورکړی په مشال ریډیو باندې تاسو کتلی سئ، هلته هغه فل بیان هغې ځای کې پروت ته، هلته تاسو هغه کتلی سئ. په هغې کې هغه ویلي چې موږ ته صرف او صرف د مرکزي حکومت د خوا نه نوټس شوی و چې تاسو په خپله صوبه کې څومره هم افغان سټیزن کارډ یا اس اس سی کارډ هولډران دي هغوی ډیټا راجمع کوي، صرف یې له ځان سره کېږدئ. موږ صرف د هغوی معلومات کړی ده، موږ د هغوی کور ته ورغلي یو، د هغوی ډیټا موږ راجمع کړې ده. باقایا موږ دغسې څه فیصله نه ده اخیستې چې موږ دوی د اختر نه بعد وباسو. موږ که تاسو مرکزي حکومت څه خبره وکړي موږ به په هغې باندې عمل کوو. او مرکزي حکومت چې د هغه لا فی الحال هېڅ هم نه دي ویلي په دې باره کې. اوس وختي تقریبا یو ګنټه 2 مخکې افغانستان اسلامي امارت هم د پاکستان د غوښتنه کړې ده چې د افغان کډوالو متعلق تاسو کومه پریکړه کړې ده دې ته دوباره نظر وکړئ، دې باندې دوباره نظر وکړئ، ځکه چې افغانستان کې حالت فی الحال لا نه دي صحیح سوي او موږ به صرف دغې افغان کډوالو دغه بوج چې ده دومره برداشت نه کړلی سو. تاسو 45 کاله 50 کاله هم دغلته ورته پناه ورکړله، کم از کم 2-3 کالې نور هم ځان سره ایثار کوي. موږ به صرف دوی ته یو پروسس جوړ کړو، د دوی د راوستلو یو پلان به موږ جوړ کړو، په هغې سره به موږ لږ دوی راولو. داسې اوس موږ هم نشو کولی ځکه چې موږ تازه راغلي یو، موږ سره هغه سهولیات هم نشته، دنیا هم په رسمیت نه یو پېژندلي، نو موږ چې دا اوس فی الحال دومره بوج د دوی نشو برداشت کولی. نو په 15 تاریخ باندې به دوی بیا یو اجلاس کوي چې په هغې کې به د 4 واړو صوبو چې کوم مشران دي هغه به کیني، د آرمي چیف به کیني، دوی چې کوم د سیکورټي ادارې دي هغه ټولې به کیني، هغوی به بیا یو پلان جوړوي، هغوی به چې دا بیا یو مشوره کوي، د هغه مشورې مطابق به چې دا بیا کار کېږي. په دې سوشل میډیا باندې چې دا څومره هم خلک دي، څوک داسې کسان پکې هم دي چې هغوی په دې باندې پوهېږي هم نه چې یاره اس اس سی کارت څه ده او پی او آر کارت څه ده، خو صرف او صرف د خپل د چینل مخکې کولو لپاره، د یوټیوب چینل، د فیسبوک چینل، د ټیک ټاک آی ډي مخکې کولو لپاره پروپیګنډې کوي. نو دغسې کسان چې څومره هم مخې ته درځي یا یې چینل یې بلاک کوي یا یې چې دا انفالو کوي، ځکه چې دا صرف او صرف افغانانو کې یو ډار خوري او دوی صرف او صرف ناس دغې د دي چې افغانان ورخطا سي، دوی لاړ سي، د دوی چې کوم مالونه یې دلته پراپرټي دا کوم دکانونه وغیره کاروبار یې ده دا موږ په کم قیمت باندې واخلو، نور هېڅ دوی مطلب نه ده. نو دغسې کسان چې کوم د دې څه نه خبر نه وي نو د هغې خلکو ویډیوګانې مه ګورئ چې پی او آر او اس اس سی کارت کې فرق نشي کولی، نو د دغسې کسانو ویډیوګانې مه ګورئ ځکه چې دوی صرف او صرف تاسو کې یره خورئ، تاسو ډاروي، نور هېڅ مطلب د دوی نشته. مصروفیاتو په وجه باندې زه په روزانه بنیاد باندې ویډیو نشم جوړولی، خو زه به کوشش کوم انشاءالله چې تاسو ته صحیح معلومات کوم چې ما ته کنفرم معلومات میلاویږي زه به هغه تاسو ته راوړم. په یو 3-4 ورځو کې انشاءالله زه د یو کار نه فارغېږم، بیا به زه دوباره راځم سوشل میډیا ته او یوټیوب سے فیسبوک پیج، یوټیوب چینل او ټیک ټاک آی ډي دې ټولو باندې به زه بیا دوباره ویډیوګانې شروع کوم. تر هغې پورې چې تاسو انتظار کوئ د پاکستان حکومت به بیا یو پرېکړه هم وکړي، ځکه چې اختر نه بعد به زه هم فارغېږم او دغه کومه پرېکړه چې ده هغه به هم کېږي. نو انشاءالله بیا څه هم معلومات وي د ما د دغه یوټیوب چینل نه یا د فیسبوک پیج نه به تاسو ته میلاویږي.
او په اخره کې به تاسو د یوټیوب د چینل د مرګونو دغه یو خاص او دغه یو هیله به درنه کومه چې په تاسو کې تقریبا 58% خلک داسې هغوی زما هر یوه ویډیو ګوري خو چینل سبسکرایب کوي نه. نو پلیز دغه چینل سبسکرایب کړئ. په دې باندې خو ستاسو نه سوزي هم نه او نه پې باندې څه خرچه کیږي. نو دغه چینل ځان سره سبسکرایب او د فیسبوک ملګرو نه به دغه یو خاص او دغه یو هیله کومه چې ما د یوټیوب چینل لینک په لنی کمنټ کې موجود ده، تاسو لاړ شئ دغه چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.